نو سم فکر دی چې رب العالمین به راضي کوو که نه خامخا به یې راضي کوو د الله د رضا محنت به کوو عبادت به کوو په ګناه به خفه یو زما مؤمنانو ورونو ځوانانو ستاسو نه ډېرو عبادتونه تاسو تباه کړل ځوانانو ډېرو نیکیانو کې وروسته پاتې وئ ځوانانو جنت ته مو فکر نشته دی ځوانانو د جهنم ویره مو په سترګو کې نشته دی ځوانانو ګناه درته ډېره ښایسته ښکاره کېږي او د نیکۍ قدر مو په زړه کې نشته زموږ وروڼه وایي موږ در باندې په دنیا کې هم دردېږو په آخرت کې هم دردېږو خیر دی زموږ درد پرېږدئ په خپله جهنم ته مړ جنت ته لاړ شي زموږ ځوانان تلیفونونه وخوړل کله په هغه کې سریالونه د روجي خبره درته کوم د روجي زما ملګري دي زه اوسه کښېنم پاڅون زما د ځوانانو سره ښه تعلق دی کله زمونږ نه لاډوګانو وخوړله تراویح دلته کېږي ختم دا لاډو کوي او کله زمونږ نه فری نمبر وخوړله 1100 او 1200 په 50 روپۍ په 60 روپۍ تاسو په ایماندارۍ ووایئ د روجي پیکیجونه راځي که نه راځي په دې نیټ کې وایي راځي که نه راځي موږ له خو چا نیم سیر ټماټر هم رانه وړل موږ له خو چا د 10 روپو مسواک هم وانهغسته تاسو خبر وئ دا ولې راځي شیطان هغه خلکو ته وایي شی ورته پرېږدي چې د الله سره جوړه ونه کړي جهنم ته لاړ شي جهنم ته قسم مې دي په الله دا خبره ما مخکې کړې او بیا هم کوم اندې شي کې چې مصیبت څومره پروت دی خیر پکې دومره نشي زه اوس لګې مې دا دنه بیان کوم ځکه ما خو نه دی تیار کړی بل چېرته تللی خو ای ورونو چې هغه کمې خیر دی هغه ترې راوالی او د شر نه ځان وساتئ مؤمنان ورونو د دې د شر نه ځان وساتئ لډوګانې مه کوئ فلمونه مه ګورئ پردو نجونو سره خبرې مه کوئ خورجانې څه د چا څه خبره مه کوه ستا رب عزتمند دی ستا پلار قدردان دی ستا ورور به ډېر ملګري لري د الله نه ویرېږه او جهنم ته مه ځه جنت ته لاړه شه نو چې ټوله شپه په خبرو بوخت وي په سریالونو بوخت وي ورځې خوبونه وي مازدیګر کې کرکټ وي ماښام نه وروسته د سګرټو دوړه وي ماښام نه وروسته لاچیدار نسوار وي په تراوو کې نه وي داسې مسلمان به رب العالمین څنګه وبخي سار د مور راپاسې چربانګې وکړه ته ورته کنځلې کې ښځه ده خاوند ته وایي پاسې سړیا روژه ونیسه کنځلې ورته کې په ستا لاسونو خوراک کې تهجد دې نشته دی د سار مونځ دې نشته دی د نفل دې نشته دی جړا دې نشته دی توبه دې نشته ای مؤمنه مسلمانه د الله په خاطر په ځان باندې وجاړه په ځان ما پرېږده روپۍ خو مې دې غوښتلي که د الله خاطر باندې جنت ته لاړ شئ جهنم ته مه ځئ او دا د جنت د تللو لارې دي عبادت وکئ تلاوت وکئ الله رب العالمین نه بخښنه وغواړئ تراوو کې شریک شئ ختم کې شریک شئ د قرآن درس کې شریک شئ د ګاونډ کې د غریب دی د غریب سره شریک شئ زه وروسته حدیث ویم انشاء الله تعالی د دې ګاونډیانو سره لږ شریک شه مسلمانه وروره نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما چې امین وویو ځکه مې وویو چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي جبریل راغی ما ته یې وویل یو سړي باندې د روژې میاشت تېره شي او الله یې ونه بخي دا ډېر هلاک کېدونکی انسان دی دا د الله نور هم تباه شي الله دې موږ تاسو د جبریل د دې خیرونه وستایي الله دې موږ د رسول الله د دې امین نه وستایي الله دې موږ تاسو په هغه مسلمانانو کې راولي چې الله د ورځې او د شپې خلک د جهنم نه وباسي او بل خبره په دې حدیث کې ورته دا وکړله یو سړی مور پلار ژوندي دی یا یو ژوندی دی او دا یې راضي نه کي خوشحاله نه کي او خدمت یې ونه کي دا مور پلار دې ستړي ستومانه لاړ شي دا دې جهنم ته لاړ شي کور ته دې ګوره او درېیم نمبر یې ورته وویله چې کله د محمد صلی الله علیه وسلم نوم یاد شي محمد نو څه به سره وی صلی الله علیه وسلم موږ سره ډېر ښه کړي دي ګوره ډېر ښه یې را سره کړي نو د رسول صلی الله علیه وسلم نوم یاد شي او څوک درود ونه وایي دا دې د جنت نه لرې شي نو څو ګناهونه به ځان ساتو یو په روژه کې د غفلت نه دویم د مور پلار د آزار نه او دریم د محمد رسول الله د بې ادبۍ نه دنه به ځان ساتو چې چېرته په دې خیرو کې رانشي مؤمنان وروڼه به مې پوه شوي خویندې مې چې وروڼه او خویندو په دې میاشت کې توبه وباسئ چې الله سره جوړه راشي